زمونږ د نړۍ 15 سلنه اوبه خو یوازې 25 سلنه وچه ځمکه ده، خو د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې دا 25 سلنه ځمکه اوس هم په بشپړ ډول نه ده لیدل شوې. د یوې څېړنې مطابق د ځمکې 50 سلنه یعنې نیمایي برخه لا هم نه ده پلټل شوې. د ځمکې په دې نه پلټل شوې برخه کې د ارټیک لویه سیمه ډارونکي ګڼ ځنګلونه او په وریځو پټ غرونه او پراخه ریګستان دی چیرته چې د انسان ورتګ ډیر ستونزمن بلل کېږي. زموږ د نړۍ تر ټولو لویه برخه داسې ده چې انسان یې په اړه ډیر لږ پوهیږي، او دا برخه سمندر ده. د سمندر په اړه انسان یوازې 15 سلنه معلومات لري. سمندر څومره ژور دی او د ماهیانو پرته پکې نور کوم مخلوقات ژوند کوي، او سمندر تر ټولو ژوره برخه کوم رازونه لري. حمید الله یم د حمید الله افیشل پاڼې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. قدرمندو او خوږو لیدونکو، سمندر دومره ژور دی چې زموږ فکر او سوچ ورته کار پرېږدي. د څېړونکو او ساینسپوهانو له مخې که چیرته موږ د نړۍ ټوله ځمکه، غرونه او ټولې ودانۍ راواخلو او سمندر کې یې وغورځوو، نو زموږ ټوله نړۍ به له 3 کیلومترو اوبو څخه ډکه شي. د سمندر له سرفیس څخه یې شروع کوو. د سمندر له سطحې څخه 40 متره ژور هغه ساحه ده چیرته چې د لامبوزن تګ ممکن وي. تر دې ښکته 93 متره ژوره مشهورې برتانوي بیړۍ لیسیوټانیا یو برخه موندل شوې چې په 1950 میلادي کال کې ډوبه شوې وه. تر دې هم ښکته 100 متره ژور د سمندر هغه ساحه ده چې د لامبوزن لپاره خورا خطرناکه وي. که د ژورو اوبو لامبوزن د سمندر په دې ژوره سطحه کې احتیاط نه کار وانخلي، نو د اوبو د زیات فشار له امله به د بدن مختلفې برخې کار پرېږدي. خو د دې ټولو سربیره هربډنیج اسټرلیاوي لامبوزن تر 214 مترو ژوروالی پورې لامبو وهلو سره د نړۍ ټول ریکارډونه مات کړل. کله دې اندازې ښکته یوازې 1500 متره ژور لاړ شو چې په دې ساحه کې د نړۍ تر ټولو لوی حیوان بلیو ویل ماهی ګرځېدلی شي. د بلیو ویل وزن 1.5 کیلو یعنې 1.5 ټنه کېږي چې د سمندر د 1500 متره ژورې ساحې پورې تللی شي. د امریکا بحري سبمرین چې یوازې اټومي ځواکمن بلل کېږي، دا سبمرین هم تر 1500 متره ژوروالی تللی شي، خو تر اندازې ښکته نشي تللی، ځکه تر دې اندازې ښکته د اوبو فشار خپل رنګ ښکاره کوي. 515 متره ژور په اوبو کې د اوبو فشار دومره زیات وي لکه په یو انسان چې غټ غویی ودرېږي. همدارنګه که لږ نور ژور یعنې 830 متره ښکته لاړ شو، دا دومره ژوروالی دی چې د نړۍ تر ټولو لوړې ودانۍ برج خلیفه سره سمون خوري. دا د سمندر هغه نقطه ده چیرته چې د سمندر وړانګې رسېدلی شي. خو که لږ نور یعنې 1000 متره ښکته ولاړ شو، دا د سمندر هغه ساحه ده چې د سکیری زون یا ډارونکې سیمې په نوم یادېږي. د سمندر دې ساحې ته بیا د لمر وړانګې نشي رسېدلی. د سمندر په دې طبقه کې د اوبو فشار 1500 PSI ته رسېږي، یعنې دومره فشار چې یو افریقایي غوایي یوازې په یوه سکه یعنې په یوه اوسپنیزه روپۍ ودرېږي. په حیرانتیا سره د سمندر په دې ژوره ساحه کې د جینټ سکویډ دا حیوانات هم اوسېږي چې د سمندر د خورا حیرانونکو حیواناتو څخه بلل کېږي. کله دې نور هم ښکته لاړ شو، په 2000 متره ژوروالي کې بلیک ډراګون دا ماهی اوسېږي چې د سمندر د تیارو په څیر تور رنګ لري، چې لیدل یې یوازې د رڼایي آلو یا فلش لایټ په ذریعه ممکن دي. خو د دې ماهی خپلې سترګې دومره تیزې دي چې په تیاره کې هم پرې هر شی ښه روښانه لیدلی شي. که لږ نور هم ښکته لاړ شو، د 2250 متر ژوروالي سره د سپرم ویل په نوم نهنګ او کولو سکویډ په نوم خطرناک حیوانات اوسېږي. کولو سول سکویډ ماهی 14 متره اوږدوالی لري او 900 کیلو ګرامه وزن لري، او یوه سترګې د خوړو د پلیټ په څیر لویوالی لري. کولوسکول سکویډ او سپرم ویل نهنګ د یو بل دښمن دي. دا کولوسکول سکویډ د روډ د 2 بلډوزر په څیر دروند او لوی نهنګ په ډېر اسانۍ سره له منځه وړلی شي. د دغه سپرم ویل نهنګ په بدن چې کومې نښې نښانې ښکاري، دا هم د کولوسکول سکویډ د حملې له امله رامنځته شوي دي. همدارنګه 3800 متره ژور د مشهورې ټایټانیک کښتۍ ملبه تر اوسه په دغه ژوره ساحه کې شتون لري. خو که له همدې ژوروالي 200 متره لږ نور ښکته ولاړ شو چې 4000 متره کېږي، دلته د سمندر هغه حصه راځي چې د ابیسل زون په نوم یادېږي. په حیرانتیا سره د دې ساحې د اوبو فشار 11,000 PSI کېږي،
یعنی دا دومره فشار دی لکه یو غټ پیل چې ټول فشار یوازې په یوه اوسپنیزه روپۍ یعنی سکه راوړي. او د سمندر په دې ژوره ساحه کې د نړۍ عجب او غریب مخلوقات ژوند کوي لکه پننګ ټوټ انګلر او وایور ماهیان اوسیږي. که لږ لاندې 4781 متره ژور لاړ شو د دوهمې نړیوالې جګړې جنګي بیړۍ ملبه شتون لري. که لږ نور هم ښکته لاړ شو 6000 متره ژوروالي کې د سمندر هغه برخه پیریږي چې د هیډل زون ساحې په نوم یادیږي. د سمندر دې ژورې ساحې ته دا نوم ځکه ورکړی چې پخواني کریک مذهب کې یې هیډل د مرګ فرښتې بللې او په دې باور و چې هیډس ګناهګار خلک د سمندر په دې ژوره برخه کې غورځوي چې د دوزخ ګمان به پرې کېده، ځکه د دې ژوروالی فشار د سمندر د سرفیس یعنی د سمندر له سطحې څخه 1100 ځلې زیات دی. دلته د اوبو فشار دومره زیات دی چې یو عام موټر په یوه جټکه کې وړلی شي. که له دې اندازې هم ښکته 6500 متره ژور ولاړ شو، دا د سمندر هغه ساحه ده چې د امریکا څیړنیزه بیړۍ تللی شي. د سمندر د 8840 متره ژوروالی د نړۍ تر ټولو لوړ څوکی غر یعنی ماونټ ایورسټ په بشپړه توګه ډوبولی شي. که له دې نور هم ښکته 10898 متره ژور ولاړ شو، دا هغه ساحه ده چیرته چې په 2012 میلادي کال کې جیمز کیمرون په خپل سبمرین کې تللی و. خو په کال 1960 میلادي کې ډون واش او جوک پیکارډ نامي اشخاصو تر دې هم ژور د تللو ریکارډ جوړ کړی و. دا دواړه د ټیس په نوم سبمرین په واسطه 10914 متره ژور تللی و. د دې ژوروالی ته دا سبمرین په 15 ساعتونو کې تللی و. خو دلته د اوبو د زیات فشار له امله د سبمرین یو برخه کریک شوې هم وه چې هم مهاله ترې بیرته راپورته شوي وو. که سمندر کې لږ نور هم ښکته ولاړ شي یعنی 10922 متره ژوروالی دومره کېږي څومره لوړ چې تمرشل الوتک الوت کوي. او په اخر کې چې انسان تر کوم ژوروالی تللی هغه د الوتکې له دې ارتفاع څخه هم ژور دی چې 11000 متره کېږي. د سمندر دې ژورې ساحې د امریکا یو پوځي غړی ډي پی ایل مرسیبل کې یوازې ښکته شوی و. د سمندر دا سطحه د چیلنجر ډیپ په نوم یادیږي. له ګوام ټاپو څخه 300 کیلومتره لرې دی. د سمندر له سطحې څخه 11000 یعنی 15000 فوټه ژورې برخې سربیره هم څېړونکي دا مني چې دا د سمندر تر ټولو ژوره برخه نه ده. دا تر اوسه پورې یوازې هغه نقطه ده چې تر کوم انسان تللی. اوسه پورې چې انسانان د سمندر تر کومې هم تللي او هر څه یې چې لیدلي د سمندر یوازې 15% برخه بلل کېږي. یعنی د سمندر په 95% برخه کې د سمندر کوم مخلوقات ژوند کوي او هلته نور کوم رازونه پټ دي تر اوسه هیڅ چاته هم معلومه نه ده.